د کائنات ربا ومې بخا ستل دربار بل دربار نلرم پکړو بدو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم الہی تک زما مل نشینو الہی زبل کم غم خوار نلرم د کائنات ربا ومې بخا ستل دربار بل دربار نلرم. السلام علیکم ورحمت الله. قدر ولیدونکو له خوست ښار نه لرې یوې غرنۍ سیمې ته راغلي یو. دغه سیمه د شمباوت مربوط سیکون په نوم باندې یادېږي چې وه غرنۍ ساحه ده. دلته یوې بیچاره کورنۍ ته راغلي یو چې په دې کورنۍ کې دوه معذوره ماشومان دي. یو بیچاره پلار دی چې هغه هم بې کاروباره کور کې څه نه درلودل. الحمدلله که د یوې خورکۍ د زکات پیسې وې هغې مواد من راوړي. البته دغه پیسې د بل چا دپاره لېږلي هغې سره موږ کومکونه مرستې کړي وو. بیا د دې په اجازه باندې ما چې نورو خلکو ته رسوو دغه د انشاءالله تر داسې مستحقو خلکو به رسیږي چې هغه به کور کې څه نه لري. راځئ موږ سره د دوی حالت د حیرت کړو. السلام علیکم. جوړ د خپله کوره بار چی کړی شي نه څه مشکل لري ته؟ زه په لوس په خپل یم. زما ورور په لاس او خپه باندې فلج ده. څو ماشومان دي فلج دي تو؟ کرکې دوه هغه شرم لا شو داخل کې هغه موږ ګورو دا د خوراکي مواد شوه یوې میاشتې پوره د دې مواد الله دې بدله دې ورې مو سره بدله نشته. زه به څه ووایم که نه خو زه خالي دا اکثر کوم چې الله تعالی دې بدله دې په سره کوم جمعه کې ده کړی دا جمعې دې نصیب کړي دي نشته ورته خو څه وکړي اوس که فکر دې وي تر برو وطن دې څه نشي یلی اوس که سبا درته وایم ولاکه طریقه وي په بلاکه طریقه وي په بلا چې سرسیرې پې یو سړي روکوړي په هغه مې لږ څه شی سره وخوستې وي نور مې ولاکه هېڅ څه وي نور خو تر راوستې دي په خلک یو لوس یو خپل فلج لوس په کور نه کې پښه په کور نه کې شیلون به کېر ډاک دی بس وته نه لاس مړه په میلر سبسي دی هغه څه وکړم هغه ته طریقه نشته شیلون دي ګډون دي څوک مایوبین دي پرته دي هلته یې وګورئ خپل راځئ لیدونکو هغه هم ګورو. تاسو د دې ماشوم حالات وګورئ. دا هم معذوره پلار یې هم معذوره. الله پاک دې موږ تاسو ته داسې حالتونه وساتي لکه څنګه چې دغه ماشوم دی. دا شم د الله پاک یو امتحان یې موږ تاسو باندې چې داسې معذوره اولادونه موږ ته الله راکوي او د موږ نه امتحان اخلي. الله دې ټولو باندې رحم وکړي. دا خبر نشي کولی نه هغه جنکۍ دغه نه نشي کولی هغه شیلن ښه یوه بله خورکۍ هم معذوره ده. دغه تاسو چې ګورئ دا هم معذوره ده. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. نور له دې ژونده سره کار نه لرم د کائنات ربا ومې بخا ستل دربار بل دربار نه لرم. قدر ولیدونکو زما د دغه ورور حال تاسو ولیدلو چې دی خپل هم په یو لاس یو خپه باندې فلج ده او معیوب ده. هغې تر څنګ یوه لورکۍ هم هغې تر څنګ یو بچی هم. هغه د څومره عمر ده؟ هغه درویشت کاله ده. درویشتو کالو. درویشت کاله کېږي چې یو څوک کټ باندې پروت ده او درویشت کاله کېږي چې یو معذوره پلار د هغې ساتنه کوي هغې ته پاملرنه کوي هغې خدمت کوي. آفرین د دې هغه مورکۍ ته د دې حفصلې ته چې دوه معیوب بچیان تر اوسه پورې هغوی خدمت کوي هغې ته یې وخت ورکړی شپه ورځ. مور څومره مهربانه یي تاسې وګوره د مور مهربانۍ ته. که اولاد هر څومره مریض شي هر څومره بدرنګ شي خو خپل اولاد خپلې مور لپاره تر ټولو بهترین اولاد دی. 23 کاله یې خدمت کړی 23 کاله یې کټ کې اړه وراړه په خبره باندې نه پوهېږي. زموږ داسې غیرتي مورګانې لرو موږ په روزانو کې ډېرې ستونزې ګاللې ډېرې ستړې شپې تېرې کړې دي.
ښه مثال یې همدغه ماشوم نه چې 23 کاله کېږي په خټ باندې پروت دی. ښه لیدونکو تل موږ هڅه کړې چې ستاسو حق تر مستحقو خلکو ورسوو، تر اخري حده کوشش کوو، تر لرو څخه ولاړ شو، ځانونه ستړي کړو او په دې لاره کې ستړیا موږ په ځان باندې منلې ده. هڅه مو دغه ده چې تر مستحقو خلکو ستاسو حق ورسوو چې هغه واقعي مستحق دي. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت ستل دربار بل دربار نلرم، پکړو بدو بتو باو باسم لتو بے